अस्सलाम वालेकुम मलगुरु गिलमन बारे हाल दे तपुसुन कल गिलमन सन हाजिर खल्क बया په वतन کې بیا د وطن نه بهر ولسونه چې د 3 ورځو راسې د ګیلمن په هکله ډېر په تشویش کې دي، ډېر په غم کې دي. په دې اسپتال کې دی په آی سی یو کښې پروت و، ورور یې دلته موجود و، عرفات ټول مشرتابه موجوده وه. هر څومره چې د ده په میډیکل کې د ده په علاج کې څومره هم امکانات و هغه مو ټول په کار راوستل. په بهر هیوادونو کې چې څومره هم ښه ډاکټران ښه هسپتال و هغه مو په کار راوستل، د هغو سره مو روابط ونیول. بیا نن د امریکې د ډېر غټ هسپتال ډاکټران هم راغلي وو، هغو هم دای چیک اپ یې وکړ. محترمو که څه هم دلته ډاکټرانو موږ ته یوه ورځ د مخې لا جواب کړی و، خو موږ بیا هم د تسلۍ دپاره به هم میلاوېږو. ماښام ماخوتن به کلي ته رسېږو، بیا به دوی کلي خلک هم دی بله ورځ ته به بیا جنازې کېږي. 4 بجې په اسد خیل کلي کې به سبا د جمعې په ورځ، سبا نه بله ورځ د جمعې په ورځ به 4 بجې سره ملګری خاموش هستن که